سلامونه ستړي مشي وخت مو بخیر. تاسو ته له زیر نیوز څلوریشت څخه د نن ورځ د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن یکشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 28مه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 13مې سره برابره ده. او زیر صافی یم او تاسو ته له زیر نیوز څلوریشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په غزه کې د بشري مرستو په تمه لږ تر لږه 11 فلسطینیان وژل شوي. په تړل شوي سیمه کې په اسرایلي بریدونو کې د 9 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه د غلطه 11 فلسطینیان وژل شوي او تر 100 ډیر ټپیان دي. امریکا د غزې وګړو ته د ویزو پر ورکړې موقتي بندیز ولګاوه او اروپایي مشران د زيلنسکي د واشنگټن په سفر کې ملګري کیږي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. په غزه کې د بشري مرستو په تمه لږ تر لږه 11 فلسطینیان وژل شوي. په تړل شوي سیمه کې اسرایلي نیوګرو تر خونړیو بریدونو لاندې دغه ښار په عامو غزوالو باندې برید کړی او د 9 ماشومانو په ګډون یې لږ تر لږه 11 فلسطینیان په ډلهییزه توګه وژلي او تر 100 ډیر ټپیان دي. د عیني شاهدانو او روغتیايي سرچینو په وینا ډیری قربانیان هغه کسانو چې د بشري مرستو د ترلاسه کولو په تمه راټول شوي وو. دغه راز په الشجاعیه سیمه کې 3 ماشومان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. هممهاله په نتزارم سیمه کې د اسرایلي پوځیانو په مخامخ ډزو کې ګڼ نور ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې چې تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی تایید شوی. د روغتیايي ادارو په وینا د مرستو ځایونو ته د خلکو تګ ورځ تر بلې خطرناک کیږي او د ژور بشري کړکېچ تر سیوري لاندې د ملکي وګړو ژوند له جدي ګواښ سره مخ دی. نړیوالو بشري سازمانونو یاد بریدونه غندلي او په ملګرو ملتونو یې غږ کړی څو روان ناورین ته د پای ټکی کېږدي. د اسرایل په بیلابیلو ښارونو کې د لسګونه زره خلکو لخوا پراخ لاریون وشو. د لاریون ګډونوالو د هیواد له لومړي وزیر نتنیاهو غوښتنه کړې چې د جګړې د پای ته رسیدو او د حماس په لاس کې د پاتې بندیانو د خوشي کېدو لپاره د دغه ډلې سره یوې هوکړې ته ورسیږي. د راپورونو له مخې دغه اعتراضونه د شنبې او یکشنبې په ورځ ترسره شوي او تر ټولو لوی لاریون د تل ابیب په مرکزي څلورلاره کې شوی دی. معترضانو ټینګار کوي چې د نتنیاهو لخوا د غزې د بشپړ نیولو پلان د بندیانو ژوند په خطر کې اچوي. سرچینې زیاتوي چې د ټول هیواد په کچه د څه وخت لپاره کارونه فعال شول، سړکونه، پوهنتونونه او حکومتي دفترونه وتړل شول او پولیسو د لاریونونو پر مهال لږ تر لږه 40 تنه نیولي دي. رویټرز راپور ورکوي چې زرګونو کسانو په دغه لاریونونو کې ګډون کړی او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره یې له نتنیاهو څخه د عملي ګامونو غوښتنه کړې ده. له بلې خوا امریکا د غزې وګړو ته د ویزو پر ورکړې موقتي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان وکړ چې د غزې اوسیدونکو ته د امریکا د سفر ویزو ورکول تر بلې خبرتیا پورې درول شوي دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې روبیو ویلي ځینې هغه موسسې چې د دغه ویزو په صادرولو کې ښکېلې وي له فلسطیني ډلې حماس سره نږدې اړیکې لرلې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. نوموړي د یکشنبې په ورځ ټلویزیوني شبکې CBS سره په مرکه کې ټینګار وکړ موږ له هغو ډلو سره چې له حماس سره اړیکې لري یا د دغې ډلې ملاتړ کوي هیڅ ډول همکاري نه کوو. خو څېړونکي د امریکا دا اقدام یوه پلمه بولي او د اسرائیل په ملاتړ کې د مخامخ کېلتیا له کبله د غزې د ماشومانو له ملاتړ څخه لاس اخلي او دا خپله څرګندوي چې امریکا نه غواړي چې په غزه کې د اسرائیلي بریدونو او بندیزونو باندې له ځپل شوي ماشومانو سره مرسته وکړي. د راپورونو له مخې ډیری هغه کسان چې له غزې څخه امریکا ته سفر کوي د ماشومانو په ګډون ناروغان دي چې د ژوند ژغورونکي درملنې لپاره امریکا ته ځي. اروپایي مشران د زيلنسکي د واشنگټن سفر کې ملګري کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي به نن دوشنبه ورځ په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. په داسې حال کې چې د څو اروپایي هیوادونو مشران هم ورسره ملګري کیږي څو د اوکراین لپاره ګډ ملاتړ څرګند کړي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې ټرمپ د الاسکا په غونډه کې له ولادیمیر پوتین سره د اوربند غوښتنه شاته پرېښوده او د روسیې پر ضد د سختو ګامونو له ګواښونو هم تیر شو. د امریکا ځانګړي استازي ویلي پوتین په لومړي ځل منلې چې لویدیځ هیوادونه کولی شي اوکراین ته د ناټو په څیر امنیتي ضمانت ورکړي. زيلنسکي چې د یکشنبې په ورځ په بروکسل کې له اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي ټینګار وکړ چې د جګړې د اوسنیو کرښو پر بنسټ باید د سولې خبرې پیل شي او ټرمپ او پوتین دواړه اوربند ته سمدستي لیوالتیا نه لري. د راپورونو له مخې ټرمپ اروپایانو ته داسې طرحه وړاندې کړې چې له مخې یې اوکراین باید ځینې سیمې روسیې ته وسپاري. زيلنسکي بیا دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې د اوکراین اساسي قانون د خاورې پرېښودو ته اجازه نه ورکوي. په ګډ سفر کې به د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایټالیا، فنلند، ناټو او اروپایي کمیسیون مشران د زيلنسکي ترڅنګ په سپینه ماڼۍ کې برخه واخلي. د دوی هدف دا دی چې د امنیتي ضمانتونو، خاورې د تمامیت او د روسیې پر وړاندې د بندیزونو په اړه واحد دریځ وړاندې کړي. اروپایي مشران وایي د اوکراین د ملاتړ کمزوري ښودل به روسیې ته د لا نورو شخړو زمینه برابره کړي. زيلنسکي هم ټینګار کړی چې اوکراینیان به خپله خاوره هیڅکله اشغالګرو ته ورنه کړي.
او نایجیریا کې د سوکوتو ایالت په سیند کې یوه کښتۍ ډوبه شوې چې له امله یې تر 40 زیات کسان لا درکه شوي. د نایجیریا د ملي بیړني حالات د ادارې د معلوماتو له مخې پیښه د یکشنبې په ورځ هغه وخت رامنځته شوه چې یوه کښتۍ له 50 ډیر کسانو سره د ګورنیو مارکیټ پر لور روانه وه. چارواکي وایي تر اوسه لږ تر لږه 10 کسان ژغورل شوي او د پاتې نورو د لټون هڅې هم روانې دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا د کښتۍ ډوبېدو اصلي لامل ښایي د زیات بار او د مسافرو ګڼه ګوڼه وي. په نایجیریا کې د کښتیو د ډوبېدو پیښې زیاتره د باراني موسم پر مهال ډیریږي، کله چې سیندونه او جهیلونه د اوبو له زیاتوالي ډکېږي. او یوازې په تیر یو کال کې داسې څو ورته پیښې ثبت شوي چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي د دغو پیښو د کمېدو لپاره باید د کښتیو پر بار د سخت کنټرول ترڅنګ د خوندیتوب تدابیر جدي ونیول شي. او د پای خبر همدا چې د بولیویا د ولسمشرۍ ټاکنې دویم پړاو ته ځي. دغه هیواد د خپل سیاسي تاریخ په اوږدو کې د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ ټاکنو دویم پړاو ته روانه ده. د ټاکنو وروستیو پایلې ښودلې چې د شاوخوا 20 کلنې کین اړخي واکمنۍ وروسته د بدلون نوې مرحله پیل شوې ده. د ټاکنو د عالي محکمې په اعلان کې راغلي چې د اپوزیسیون نومان کارلوس میسا په لومړي پړاو کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې، خو د بریا لپاره اړین اکثریت ته ونه رسید. د واکمن ګوند نوماند لویس ارسا یوازې 20 سلنه رایې ترلاسه کړي چې د دوی د اوږدمهالې واکمنۍ د کمزورۍ څرګندونه کوي. او ټاکل شوي چې دویم پړاو ټاکنې د نومبر په میاشت کې ترسره شي. په پلازمینه لاپاو او په ستر اقتصادي ښار سانتا کروز کې د خلکو لاریونونه، غونډې او سیاسي بحثونه روان دي. سانتا کروز د اپوزیسیون د ملاتړ اصلي مرکز ګڼل کیږي په داسې حال کې چې لاپاز د واکمن ګوند د پلویانو کلا پاتې شوې ده. د یادونې ده چې د کین اړخ حکومتونو په تیرو 12 لسیزو کې د بولیویا اقتصاد وده کړې وه، خو وروستیو کلونو کې سیاسي کړکېچ، مالي ستونزو او ولسي نارضایتیو د بدلون غوښتنه نور هم پیاوړې کړې وه. بهرني خبرونه همدومره د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40. تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.